طالبانو هغه کار وکړ چې افغانان د کلونو راهیسې ارمانجن وو. سیاسي ګوندونه یې لغوه اعلان کړ. دا چې طالب وزیر په دې اړه څه ویلي او افغانانو څه غبرګونونه ښودلي، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت نن اعلان وکړ چې په هیواد کې د ټولو سیاسي ګوندونو فعالیت منع دی، ځکه چې د ګوندونو فعالیت د خلکو په ګټه نه دی. د عدلیې سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په کابل کې خبري اعلان ویل چې ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت غیر ضروري دی. شرعي ویل تجربې ښودلې ده چې د افغانستان روانې ورانۍ د هیواد د سیاسي ګوندونو له کبله دي. د زیاته کړه سیاسي ګوندونه نه شرعي اساس لري او نه د ملت په ګټه دي او نه یې ولس غواړي. هغه ویل د افغانستان د موجوده وضعیت لامل همدا سیاسي ګوندونه دي. دا ملت چې وران دی ټول د همدې سیاسي ګوندونو له لاسه وران دی. د افغانستان د تیر جمهوري نظام په مهال لسګونه سیاسي ګوندونه تاسیس شول، خو هیڅ یو ونه توانېده چې د نورو هیوادونو د ګوندونو په شان په یو پراخ ولسي قوت بدل شي او اکثره قومي او همداراز د سیاسي ټیکهدارانو تر واک لاندې وو چې ان شفافي ټاکنې یې هم پکې نه کېدلې. په افغانستان کې د ثور له کودتا وروسته په سیاسي ګوندونو د خلکو اعتبار زښت کم شو. عام افغانان بیا وایي د طالبانو یاد اقدام ستاینه کوي او وایي افغانستان کې سیاسي ګوندونه هیڅ کله د افغانانو درد نه دی دوا کړی او افغانستان چې نن دې حالت ته رسېدلی د همدې سیاسي ګوندونو له امله دی. همدې ته په کتو طالبانو هغه کار وکړ چې خلکو یې د کلونو راهیسې تمه درلوده. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.